د کہانی شروعات د ډیوډ نومې د یو سړي نه کیږي کوم چې د کشتۍ په ذریعې سره د یو خوشي جزیرې په اړخ باندې روان و. په اصل کې ډیوډ به د موسمیاتو په محکمه کې کار کوو. اوس د محکمې والا دله دا کار ورکړو چې دی به دغه جزیرې ته ځي د دپاره چې دغه جزیرې د موسم معلومات موږ له راکړي. د کشتۍ کپتان د کوم نوم چې ایکسل و هغه دی په هغه جزیره کې پرېښودو دپاره داسې را روان شي او چې کله دوی هغه جزیرې ته ورسي نو هغلته کې دوی ته د لرې لرې پورې یو انسان هم په نظر باندې رانشي. خو له غونډه کې مخکې تلو سره دوی ته یو کور میلو شي کوم چې د موسمیاتو د محکمې د اړخه د کسانو دپاره جوړ کړی شوی. کله چې دوی په کور کې ور داخل شي نو په هغې کې دوی ګوري چې ټول سامان پکې ګډوډ پروت دی چې په دې سره د ایکسل لا شک پیدا شي چې کیدای شي په دې ځای کې خطر کیدی شي. خو ډیوډ هغه له په دې خبره باندې تسلي ورکړي ته غم مه کوه او واپس لاړ شه. په دې وخت کې هغوی ته په دغه ځای کې یو لایټ هاوس په نظر راشي چې په دې سره دوی په سوچ کې لاړ شي چې کیدای شي په دې کې خامخا یو انسان به موجود وي. اوس ډیوډ او ایکسل دا فیصله وکړي چې موږ به د دغه لایټ هاوس خواله ورځو. ایکسل خپل کسان کشتۍ ته واپس ولیږي او په خپله باندې د ډیوډ سړی د لایټ هاوس په اړخ باندې ور روان شي. دوی ګوري چې د لایټ هاوس د غیر چاپیره بله د لرګي نه جوړ کړل شوې وسله لګېدلې ده او دا داسې خبره وه کومه چې په یوې خوش جزیره کې بالکل عجیبه وه. کله چې دوی دغه لایټ هاوس دروازه وټکوي دوی ته له هغې هېڅ قسمه جواب میلو نه شي. چې کله په هغې ور باندې زور وکړي او په زوره باندې یې کولو کړي دننه په وتلو سره دوی ته پکې یو سړی میلو شي کوم چې ته خپل نوم ګرونر ووایي او دوی ته وایي زه د دې ځای څوکیدار یم. ایکسل هغه ته دا خبره وکړي وایي دې ځای نوی افسر ډیوډ دی او چې کله دننه هغه دغه ځای زوړ افسر په باره کې تپوس وکړي نو په دې سره ګورنر ورته دا خبره وکړي وایي هغه په یوې خطرناکې بیمارۍ کې مبتلا شو او د سره وایي چې د هغه مرګ واقع شو او ما ورله بیا لاش سمندر ته وغورځوه. د ګورنر دا خبره چې کله دوی ووري نو په دې سره د هغوی په ده باندې شک پیدا شي او هغه ډیوډ له دا مشوره ورکړي وایي ته دا جزیره پرېږده او لاړ شه. خو ډیوډ هم په دغه ځای کې د اوسېدو فیصله کړې وه. او ټول په وخت کې ایکسل ده له یوه تمانچه هم ورکړي دې دپاره چې د خطرې په وخت کې دې پرې خپل ځان حفاظت کولی شي. ډیوډ چې کله واپس کور ته لاړ شي نو هغلته کې هغه د سامان بوچتولو کې لګیا شي چې په دې وخت کې هغه ته د دغه کور د زوړ مالک یوه ډایري میلو شي په کوم کې چې د هغه د ښځې تصویران هم موجود وو. په هغې ډایرۍ کې د دغه جزیرې په باره کې بلها معلومات موجود وو او په هغې کې په دغه سمندر کې د اوسېدو والا د عجیبه مخلوق تصویران هم موجود وو. خو ډیوډ په هغې باندې څه زیات خیالونه کړي. په سبا باندې دی چې کله د موسم د جایزې د اخیستو لپاره بار ته روځي نو هغه ته په ځمکه باندې یوه ګول دایره میلو شي د کوم نه یې داسې ولګېږي چې دا چا د قصده جوړه کړې ده. هغه دا نظر انداز کړي واپس خپل کار شروع کړي او چې کله هغه په دوربین کې کتل را کتل کوي نو په دې وخت کې هغه ته د ګورنر سړي بل څوک هم په نظر راشي کوم چې د سترګو په رپ کې د هغه ځای نه غیب شي. ډیوډ ته داسې ولګېږي چې دا زما وهم دی او چې کله شپه شي نو ډیوډ ته د خپل کوره بار عجیبه آوازونه راتلل شروع شي. هغه ته اول داسې ولګېږي چې کیدای شي دا به ګورنر وي. خو چې کله هغه د بر خواله لاړ شي نو هغه ته د ځناورو غونته کې آوازونه راشي. هغه ته داسې ولګېږي چې کیدای شي څوک د دغه ور د ماتولو کوشش کوي. په دې سره اوس دی ویریږي او هغه په تاخانه کې پناه واخلي. چې کله لږ غونته کې بار ته وګوري نو هغه ته یو خوفناک مخلوق میلو شي کوم چې ته په کور کې را داخل شوي وي. دغه مخلوق د کوم تصویر چې ته په هغه ډایرۍ کې لیدلی و ناڅاپه یو مخلوق پټ په پټه ډیوډ ته په کتو شي چې ډیوډ د ډېر یې د لاسه د چاقو په ذریعې سره په هغه باندې حمله وکړي او هغه ډېر د لاسه د هغه ځای نه باګې اختیاره کړي. په سبا باندې ډیوډ چې کله بار ته روځي نو هغه ته په ځمکه باندې دغه مخلوق د خپو نشانونه میلو شي کوم چې سمندر په اړخ باندې روان. اوس دغه ته یقین پیدا شي چې دا مخلوقونه صرف او صرف د شپې بار ته روځي. هغه پس ډیوډ په ډېره غوسه کې په ګورنر پسې لاړ شي او د هغه ورکولو کې خو ګورنر په هغه باندې د اوبو د وریښتو نه پس دا خبره ورته وکړي وایي تا دلته کې سره هم راتګ نو پکار. په ډېره مایوسۍ کې ډیوډ واپس لاړ شي او هغه اوس د خپل کوره غیر چاپېره بلها لرګي واچوي په کوم کې چې کتابونه او پټرول هم شامل وو. حتی منصوبات یې لپاره تیاروله چې کله هم دا ځل په ما باندې شپې حمله وشوه نو زه به دا سوځوم او هغه دې هر سړي خپله تمانچه هم تیاره کړي او د شپې انتظار شروع کړي. لږ د وخت پس هغه آوازونه بیا را شروع شي او هغه مخلوق د کلکو په ذریعې سره د په کور کې را داخل شي چې ډیوډ له اول ډزې شروع کړو چې کله ورسره ګولۍ ختمې شي نو واپس بار ته روځي او په هغې لرګو باندې اور ولګوي چې په دې سره اوس دغه کوره څلور واړو اړخونو ته اور ولګېږي او هغه مخلوق ډېر د لاسه وتښتېږي. خو چې کله لږ غوندې وخت تېر شي نو هغه کور په خپله باندې هم دغه اور په لمن کې راشي. ډیوډ اوس د خپل ځان د بچ کولو دپاره بار ته روځي خو هغه اوس څه هم نشو کولی او دغه کور ډېر د وړاندې وسوځېږي. هغه د کاڼي د شاته نه پناه واخلي او په دې وخت کې باران هم را شروع شي او چې کله دغلته کې شپه تېره کړي او په سبا باندې د خپل کور ته پام وکړي نو پته ورته ولګي چې خو تباه شوی دی. اوس هغه سړی د اوسېدو دپاره چت هم نو پاتې. اوس دې را فیصله وکړي چې زه به باقي وخت د ګورنر سړی تېروم. ته چې کله د لایټ هاوس والا ورشي نو دوی ګوري چې ګورنر خو سمندر په اړخ باندې روان دی. ډیوډ په هغه په شاته ور روان شي خو ناڅاپه په سمندري مخلوق په ده باندې حمله وکړي چې ډیوډ ته نه په سناست طریقې سره ځان بچ کړي او هغه مخلوق باندې تمانچه کېږدي. خو په دې وخت کې ګورنر هغلته کې راشي او ډیوډ ډز د کبو نه ودرېږي. ګورنر ورته دا خبره وکړي دا مخلوق چا ته هم نقصان رسول نه غواړي ولې چې دا زما سره اوسېږي. هغه ډیوډ له په لایټ هاوس کې د اوسېدو اجازت ورکړي خو په دې شرط باندې چې تا سره کوم هم د خوراک څښاک سامان دی هغه به ټول په ټوله ماله راکړي. چې ډیوډ مجبوراً په دې شرط باندې رضا شي. اوس دغه دواړه په یو ځای باندې هغه سامان لایټ هاوس ته په وړو شي واپس ستړي ستومانه
ما ډیوډ هم په هغه ځای کې ودې شي چې کله د خوبه راپاس نه ګوري چې هغه مخلوق د ده سوځېدلي لاس څټي. هله ور ویریږي خو بیا هغه ته راپته ولګېږي چې زما زخم خو په ډېرې تیزۍ سره ټیک شو. ډیوډ په ډېره حیرانتیا سره د ګورنر نه دې په باره کې تپوس وکړي چې دا مخلوق تا سره ولې دی او ستا هره خبره ولې منې. چې ګورنر ورته ووایي یو ورځ ما دې مخلوق زندګي بچ کړې وه، اوس د داسې لګېږي که چېرې زه د مالک یم، خو په حقیقت کې ګورنر به د مخلوق سره ډېر غلط سلوک کو. به یې وهه هم او که ناکله به په چاقو باندې هم کټ کو چې سره به هغه بادونه سخت تیارېده. اوس ډیوډ په دې خبره باندې پوه شو چې مخلوقونه شپې په وخت کې ځکه حمله کوي چې هغه په اصل کې د خپل ملګري واپس بوتل غواړي، خو ګورنر هغه وژني او بیا یې یری دې دپاره چې هغوی زمانه د مخلوق قبضه نه کړي. ګورنر ډیوډ ته د ریډ هاوس والا بره ځای وروښایي په دې خبره باندې وي هم دا زما دنیا ده او زه د دې ځای باچا یم، په دې ځای کې زه په خپلې مرضۍ باندې ژوند تېروم. خو ډیوډ دغه دې خبرې سره اتفاق ونه کړي چې کله هم ما چېرته کښتۍ ولیده نو زه به ورله لاس ورکوم او دې ځای نه به زر تر زره ځمه. په دغه شپه باندې هم مخلوق د ډیوډ خواله راشو په مزه مزه باندې ډیوډ سره تعلق جوړول غواړي، ولې چې ډیوډ به په ډېرې نرمۍ سره دغه سره ملاوېده. د شپې په وخت کې ګورنر د نوکره په شان بروخیږي او د ایمرجنسي والا د تمانچې په ذریعې سره هم مخلوق د ځان طرف ته راوغواړي. دغه دا خیالو چې دلته کې ژوندي اوسېدلو دپاره موږ له به دغه مخلوقونه وجل پکاري. کله چې په دغه ځای کې له غونډه کې وخت تېر شي نو هغه مخلوقونه د دغه لیډ هاوس په اړخ باندې را روان شي. دې منظر په لیدو سره ډیوډ سخت ویرېږي او ډیوډ د یو نه پس د بل مخلوق په وجلو کې لګیا شي. ډیوډ دې هر څه ته ډېر ونه کتلی شي او دننه راشي چې بس سره ګورنر اک یوازې دغه مخلوقونو سره په جګړه شي. په سبا باندې ګورنر ډیوډ له دا دمکي ورکړي دا ځای د کمزورو خلکو دپاره نه دی او که چېرې تا له دې ځای کې اوسېدلي دي نو دې دپاره تا له به هغه مخلوقونه وجل پکاري. اوس وخت تېرېږي او یو ورځ ډیوډ ویني چې ګورنر دا مخلوق سره زبردستي کوي. په دې سره سخته پریشانۍ ښکار شي او چې کله دوی ټول ډوډۍ ته کښېني نو مخلوق ډېرې مینې د لاسه ډیوډ له د خپلې حصې خوراک ورکړي. خو د ګورنر دا خبره لږه غونته کې هم خوښه نه شي او په غوسه کې د هغه ځای نه لاړ شي. په دغه شپه باندې ګورنر واپس هغه مخلوقونه راوغواړي خو ډیوډ پرې ډزې ونه کړلی شي چې په دې سره ګورنر دې یوازې پرېږدي او ور ورپسې رابند کړي دې دپاره چې دغه مخلوقونه دې وخوري او دا کاته ورله ختمه کړي. په سبا باندې کله چې ګورنر پر کولو کې نو ګوري چې ډیوډ خو ژوندی دی خو دې سره هغه سخت زخمي هم دی د کوم چې دا مطلب و چې هغه اک یوازې هغه ټول په ټول مخلوقونو سره مقابله کړې ده. اوس د دې نه پس وخت تېرېږي اوس په نمبر باندې دوی د شپې سوکۍ کوي. په دې وخت کې ګورنر مسلسل هی مخلوق سره هم هغه څه ظلمونه کوي خو ډیوډ پرې لا خاموش. یو ورځ ډیوډ هغه مخلوق ته پام وکړي کوم چې په دې وخت کې لامبرو چې دا خواړه راشي او د هغه سرمن له ګوتې یوسي نو دا پته ورته ولګېږي چې دا خو ډېره یخه ده. هغه د مخلوق له انیرس نوم ورکړي د کوم چې دا مطلب و د اوبو خاپېرې. د انیرس او ډیوډ په منځ کې اوس تعلق ورته ورسېبا کېږي او دې هر څه په لیدو سره ګورنر لږ غونته کې هم خوشحاله نو خو بیا هم ډیوډ ته سویرې نه شو ولې چې هغه ته په دې وخت کې د ضرورت و. یو شپه دغه دواړه چې کله شطرنج لوبه لګولي نو ډیوډ ته نه وګټېږي چې په دې سره ګورنر په غوسه کې راشي او په ده پسې ټوپک راواخلي خو په دې وخت کې هغه مخلوق هغلته کې راشي ولې چې په دې وخت کې یو کس هم د څوکۍ دپاره نه ولاړ. اوس د دغه وخت نه د فایدې په هغه څو سره هغې مخلوقونو په دې باندې حمله کړې وه. اوس په هغه ځای کې حالات به خرابېدو شي او دغه دواړه د لیډ هاوس په یوې پټې کمره کې پناه واخلي. په دې وخت کې یو مخلوق د ګورنر یو خپه زخمي کړي او دغه دواړه اوس د خپل مرګ انتظار شروع کړي. خو چې کله سهار شي نو مخلوقونه واپس سمندر ته لاړ شي او په دې سره دوی زندګیانې بچ شي. انیرس د ګورنر زخم په سټلو باندې ټیک ګورنر ډیوډ ته دا خبر وکړي موږ د دغه مخلوقونو بله حمله نشو برداشت کولی ولې چې نه موږ سره خوراک پاتې دی او نه ګولې. یو څو ورځې پس ډیوډ ته یو لاکټ میلیو شي کوم چې د یو مخلوق په قبر باندې پروت و. په دې وخت کې ده ته په دغه سمندر کې یوه کښتۍ په نظر راشي چې په دې سره دې هغه کښتۍ له د سګنل د ورکولو دپاره د ایمرجنسي والا تمانچه د برابرولو کوشش شروع کړي خو ګورنر یې د داسې کوو نه منې کړي ولې چې هغه دا نه غوښتل چې ډیوډ ما پرېږدي او دې ځای نه لاړ شي. په دې وخت کې انیرس د ډیوډ د بچ کولو دپاره راوړاندې شي چې په دې سره ګورنر مجبوراً په شا شي خو په غوسه کې هغه انیرس له د مرګ دمکې ورکړي چې په دې سره انیرس دی د لاسه د هغه ځای نه باګي اختیار کړي. په سبا باندې ډیوډ هغه په زخمي حالت کې ویني چې په دې سره د هغه به سخت زړه خفه شي. انیرس هغه د یوې زړې کښتۍ خواله بوځي کومه چې سمندر غاړې ته پرته وه. ډیوډ په خوشحالۍ باندې دا خبره ګورنر ته وکړي خو ګورنر ورته دا خبره وکړي په دې کښتۍ په باره کې ما ته نه مخکې نه پته وه او دا دغه چې کښتۍ ده کومه به چې د پوډرو د اوړو راوړو دپاره استعمالېدله. خو بیا ورځ هغوی چې کله دې ځای ته راغلل نو هغه مخلوق بیا حمله وکړه او یې بچل. ډیوډ یو منصوبه جوړه کړي په دغه جس کې چې کوم بارود پراته دي موږ به هغې استعمال کړو په دې سره موږ ټول مخلوقونه ختم کړو. په بل اول کې ګورنر ورته انکار وکړي خو بیا اخر رضا شي. دواړه اوس په سمندر کې په نمبر باندې ډوبېږي او هغه د بارودو ډک صندوقونه روباسي. په دې وخت کې ډیوډ ته یو وړوکی مخلوق هم په نظر راشي کوم چې لوقون ته هم دته نقصان ورونه رسوي. اوس دوی هغه بارود ځای په ځای ښخ کړي او د شپې انتظار شروع کړي او چې کله شپه راشي په دغه شپه باندې هم مخلوقونه په دوی باندې حمله ونه کړي. اوس په هغه جزیره کې یخني را شروع شي او ورېدل هم شروع شي. ګورنر بله لاړ شي او ډیوډ چې کله انیرس ته پام وکړي نو هغه ګوري چې خو جړېږي چې په دې سره په خپله هم د پریشانۍ ښکار شي. په سبا باندې ګورنر انیرس په زوره باندې رونیوي او دا دمکې ورله ورکړي وي که چېرې تا خپل ملګري رونه غوښتل نو زه به تا ووجم
ما او دې سری هغه د لیډ هاوس پر هم کولو پرګدي د ډیرس د چغو او دا جړه توازن پورې دو سره دغه ملګری د مرستې لپاره د لیډ هاوس اړخ تراتل شروع کی او ډیوډ په دې وخت کې د بر خاطر روان چې نه سبا مخلوق په حمله وکي خو دې نه پسنه طریقې سره ځان بس کیو په دې سره پر چې کله لاړ شي نو ګونر لا دا आवाज ورکی ای بارود او ډزوا خو په دې وخت کې هغه بارود کار نه کو اوس ډیوډ په خپل باندې بر لاړ شو دغه ټیکول شروع کیو بیا چې کله بټن اوخه نو په دې سره بغټه دماکو شي چې په دې کې په سبونو هغه مخلوقونه هلاک په سبا باندې ګونر په نمبر باندې یو زخمی مخلوق وځ په دې وخت کې ډیوډ ته د مخلوق په غاړه کې هغه لاکټ ملو شي کم چې هغه په قبر باندې خودلو په دې سره هغه د خبر احساس وشي چې دا مخلوق هم د انسانانو غونډه کې جذبات لري او د خپلوانو سره مینه لري او چې کله هم څوک پکې مړ شي په دې سره دوی خفقي کې هم په دغه شپه باندې دغه دوانه د مخلوقونو د جړه اوازونه بوري اوس انیرس هم دغه دوانه پرې خودري او د خپل ملګرو سره واپس تللی پس په باندې ډیوډ د کانونه یو دایره جوړه کی او پاغه کې دنه خپل جوړ کړی شوی کشته کېږي دغه د یقینو چې کله انیرس دوی نو هغه واپس راشي چې په دې وخت د ګونر او دغه د خزي زړه تصویران ملو شي د کوم نه دا پته لګیږي چې ګونر په اصل کې د دې څوکیدار نه بلکې هم د پشان د موسمیاتو افسرو کوم چې د هر چا نه اوس خپل پہچان پټ کړی دی د مخام په وخت کې ډیوډ هم هغه ځای ته لاړ شي په کوم ځای کې چې هغه دایره جوړه کړې و چې هغه تکي هغه ته انیرس او دغه باقی ملګری ملو شي دا مخلوق یو ماشوم زی هغه کشته روچې دی چې په دې سره ډیوډ پوښ دا مخلوقونه چاته هم هیڅ قسمه څه نقصان رسول نه غواړي او وی صرف د پاره راځي چې خپل ملګری دی زینب بوز او په اصل کې دوی اصل دشمن ګونر دی زنه په دې کې ګونر څه ټوپک هغه تکي راشي او انیرس دا حکم ورکي واپس لیډ هاوس ته لاړ شه او دا ځل انیرس دغه خبره د منلو انکار وکړي چې په دې سره ګونر د غوسې د لاس لیونی شي او په دې غوسه کې لیډ هاوس ته واپس راشي ډیوډ دا مسلسل کوشش کوي چې د مخلوق سره روغه وکما چې ناڅاپه ګونر د ایمرجنسي والتمانچې په ذریعہ سره په دوی باندې حمله وکړي چې په دې سره پاغي دز باندې د مخلوق ماشوم جو لګيږي چې په دې سره انیرس سخت خپشي او پاغي خفقان کې دغه ځنه لاړ شي په دې سره ډیوډ د ډیر غوسې د لاسه لیډ هاوس ته لاړ شي په ګونر باندې حمله شروع کی او زه دغه دوه ترمنځ نه یو زبردست جګړه شروع شي ګونر تقریبا ډیوډ د وجلو والو چې په دې وخت کې ډیوډ دته دا خبرو کی زوم ستاغون ته کیو افسر ما سزناور نیما چې په دې سره د ګونر مزغه کار شروع کی هغه خپل ته برخته وغورځي ورې چې هغه داسې چې هم پری خود نه غوښتل هم دا وجبه چې هغه د خپل شناخت دار چانه پټ کړو اخر ګونر ورکولو پرې دوه بار ته لاړ شو په خپل باندې د مخلوقونو ته ځان حواله ورې چې هغه اوس په دې خبر باندې پوه شو چې ما څومره ظلمونه کړی دي ها مخلوقونه دغه خپل بدل په داس طریقې سره باخلي چې په چکونو باندې مات کی او وخت سره په دې کې یو کال تیر شي اوس هغه تکي نو افسر راشي د لپاره چې ډیوډ خپل کور ته لاړ شي خو د ډیوډ وختوم غټ شو هغه په مکمله توګه باندې بدل شوی چې سره به هغه افسر د سر هم اون پیجند ډیوډ دا خبرو کې ویزا څوکیدار ما چې کله ته هغه د پوسټ کې ډیوډ خو دې لیدل نه دي چې په دې ډیوډ ورته دروغ وایي ډیوډ بیمار شوی و بیا مړ شو او دا دروغ بالکل ما غسی ولکه څنګه چې په بل کې ګونر بوایل فاصل کې ډیوډ اوس د جزیره سره پرې خودن نه غوښتل هغه دا فیصله کړې و چې زه به اوس هم په دې خپل دنیا کې مړ کېږم تاسو ته دا نه کہانی څنګه ولګېده ما ته خپل قیمتي رائے په کمنټ کې ضرور راکې ملاوي ګوبا په نوې ویډیو سره مال راکې اجازت بای